السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. عبدالمتین سرور یم او تاسو ته د مایکروسافټ ورډ 14م درس وړاندې کوم. زما خوږو دوستانو، مخکې تر دې چې ویډیو شروع کړو لطفا زموږ چینل په یوټیوب کې درسره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې وګورئ. کوم ویډیو چې خوښیږي لایک ورکړئ او کومنټونه راته پرېږدئ، خپل نظرونه په کومنټو کې موږ ته ووایئ، تر څو موږ هم نورې خوندورې ویډیوګانې تاسو ته خپرې کړو، جوړې کړو، تر څو تاسې هم ښه ګټه ورنه واخیستی شئ. نو دا ټولې ویډیوګانې لرو موږ، مختلفې ویډیوګانې دي او هره ورځ یوه تر دوه ویډیو زموږ تولیدیږي او تاسو په خدمت کې یې ږدو. نو زه هیله لرم دوستانو چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو ته هم معرفي کړئ. نو راځئ چې درس په ګډه سره شروع کړو. نو رابسو او په ګډه سره به د مایکروسافټ ورډ درس ته غوږ شو، تر څو ورډ پروګرام خلاص شي. نو دوستانو، موږ انسرټ منیو پرون ورځ خلاصه کړه او نن موږ لرو څه ډیزاین منیو لرو. نو ډیزاین منیو ته راځو. دلته څه شی لرو؟ موږ په اول سر کې موږ ځینې دیمسونه لرو، دیمس لکه څنګه وینډوز کې هم د دیمسونه شته. نو دلته هم موږ هغه دیمسونه لرو. که چېرته موږ دلته ځینې لیکنې ولرو، مثلا السلام علیکم وبرکاته، که دغه لیکنې موږ ولرو او له دوی ځای نه بولډ کړو، یو فونټ هم ورته وټاکو، دا فونټ موږ وټاکلی، اندازه هم غټه کړو او یو رنګ هم ورته وټاکو. په کوم رقم؟ په دې رقم باندې، او سنټر ته یې هم کړو. نو دا نوشته سوه. یو شکلک هم رسم کوم له انسرټ منیو نه، له شیفت ته راځو. په شیفت کې دا شکل زه څنګه کوم؟ رسم کوم، تر څو موږ په ډیزاین منیو کې کار ورباندې وکړو او متوجه سو. بیا راځو ډیزاین ته او دلته به ورته وګورو. که چېرته موږ هر یو دغه دیمس ټاکو، نو موږ به د لیکنې رنګ او کوم شکلک چې موږ ټاکلی دا ټول به بدلیږي. ګوره رنګونه مکمل دیمس، یعنې هر څه چې دې صفحه کې موږ ولرو هغه به ټول په څنګه کې بدلیږي په دې رقم باندې. نو دا دیمس و. بل لرو ډاکومنټ فورمټینګ لرو چې دغه ده. دلته هم مختلف فورمټینګ لرو. که هر یو باندې موږ اوکې کوو، نو هغه فورمټ به موږ ته څنګه کوي؟ په لیکنه او په هر څه کې راته ایجادوي. چون زموږ لیکنه اوس کمه ده او داسې خاص ډېر نه پکې معلومیږي، ولې خو دا ټول تغیرات پکې راځي. بل کالرس لرو چې رنګونه دي، دا هم مختلف رنګونه دي. موږ کولی شو له هر رنګه یې ځان ځان ته ګټه واخلو. ګوره په هر رنګ باندې چې ورځو موږ به هغه څنګه کوي؟ یو ځان ته رنګ راکوي. که دلته ورباندې اوکې وکړو، نو په دې رقم باندې موږ کولی شو د هر یو رنګ ځان ځان ته تغییر کړی شو. په دې رقم باندې نو هر یو چې وغواړو موږ څنګه کولی شو تغییروی او سیو کولی شو. وروسته له هغه موږ څه لرو؟ فونټ لرو. همداسې فونټونه هم دې نوشتې ته څنګه کولی شو موږ په خپله طبع باندې، خپل طبیعت باندې فونټونه ورکولی شو. دا څه فونټونه چې دلته ښکاري، که نور هم پکار وو نو دا به کلیک کړئ او دلته به راسو خپل د خوښې کوم فونټ چې دی هغه به موږ څنګه کوو؟ ټاکو. مثلا دا بهیج فونټ زما په کار ده، همداسې اوکې کوم. ښه، دا فونټونه شو. بل پاراګراف سپیسینګ ده، یعنې پاراګراف ته څنګه کوي؟ فاصله ورکوي. یو لفظ دا ولیکم،
نو که دلته راسو سپیسینګ ته ګورو سیډني لري دلته سپیس دلته لیږ اضافه لري دلته تر هغو اضافه دلته خلاص دلته تر هغو اضافه او دلته تر ټولو اضافه سپیسینګ فاصله ورکړل شوه. نو زه غواړم په دې رقم راته راسي. له هغه وروسته لرو ورونو افیکټس کوم شکلکونه چې موږ رسم کړي وي د هغو لپاره مختلف ډیزاینونه سټایلونه څنګه کولی شو ورکولی شو هر یو باید داسې اوکې وکړو او مختلف سټایل به واخلي. بل دا سیټ از ډیفالټ د سیټ از ډیفالټ څه کار کوي که دغو ډیزاین منیو کې موږ هر څه تغیرات راولو مثلا دیمز ده او ډاکومنټ فارمټینګ ده او کالر ده فونټ همداسې هر څه تغیرات چې راولو او دا ډیفالټ کو نو د بل وخت لپاره به هغه تنظیمات د ډیزاین موږ ته له مخکې برابر وي او نه به غواړي چې هر وارې دا تنظیمات له سره بیا وکړو. نو ورونو راځو بل برخې ته چې واټرمارک ده. واټرمارک څه کار کوي؟ نو واټرمارک بکګراوند کې یو لوګو یا نوم موږ ته یا په خپ خیره رنګ باندې راولي. مثلا زه دا اوکې کوم ګوره هر نوشته داسې وربدلیږي نو په دې رقم باندې موږ ته هغه خپل نوم یا لوګو یا هر څه چې وي دلته راولي. که دلته راسو موږ دې باندې کلیک وکړو یو صفحه به موږ ته خلاصه شي. نو دا صفحه چې کله خلاصو دلته کولی شو موږ هر څه چې وغواړو هغه څنګه کولی شو ورلیکلی شو. مثلا زه سروري لیکم او اوکې ورباندې وایم ګورو چې هغه د بکګراوند هغه کومه لیکنه چې وه موږ ته تغیر شو. نو بیا راځو واټرمارک او دلته راځو. نو دوستانو دلته مختلف نورې ګزینې هم لرو چې په دې کې فونټونه دي فونټ ورکولی شو مثلا یو بهیج فونټ زه ټاکمه بهیج یعنې دا پښتو فونټونه دي ما سره خو دلته موږ څه لیکلي یو وار یو پښتو هم تست کړو متني سروري او سایز څومره وي ایټو وي یا هم په خپله خوښه باندې ټاکي او رنګ یې څه وي مثلا زه ورته وایم په دغه رنګ کې دې وي په کوم رقم باندې دې وي په دې رقم باندې. اوس زه اوکې ورباندې کوم ګورو چې هغه زموږ نوشته په دې رقم باندې راغله. وروسته له هغه لرو دوستانو واټرمارک دا که بیرته وغواړو ریموو وکړو بیرته ریموو کولی شو او دلته هم څه کولی شو که کوم موږ سلیکټ کړو بیا راسو څه وکړو د آینده راتلونکي لپاره به موږ ته تیار شوې ده. بل پیج کلرز لرو چې صفحې ته رنګ ورکوي کاملې صفحې ته رنګ څنګه کوي ورکوي. نو زه غواړم دا تیز ډېر تیز رنګ څنګه کوم وټاکم او دا هم راسم یو بل رنګ ورته وټاکم مثلا کوم رنګ سپین رنګونه څه دي خو خیر دا به او وروسته له هغو راځو پیج کلرز. نو دلته که بیرته رنګ ورنه لرې کړو په دې رقم به راسي او که مورې کلرز ووایو نو نور رنګونه به دلته موږ ته خلاص شي. نو هر رنګ چې موږ خوښ وو او زموږ د خوښې وړ وو هغه به موږ وټاکو. تل افیکټونه هم لرو نو رنګونه په دې رقم باندې چې هر رنګ زموږ خوښ وو هماغه به انتخاب کړو په دې رقم باندې نو دلته څنګه کولی شو هغه رنګونه کموی اضافه کولی شو دې رقم باندې دا مختلف رنګونه دلته لري چې موږ کولی شو له هر یوې ځان څنګه کړو ګټه واخلو. دې باندې زه اوکې کوم نو هغه رنګ به زموږ په صفحه کې په دې رقم باندې اعمال شي. بل موږ لرو ورونو پیج بارډر لرو. پیج بارډر دا هم زیات استعمالي زموږ دوستان. نو دلته راځو سټایل ټاکو کوم رقم کې وي زه ورته وایم په دې رقم کې دې وي
او وروسته له هغو راځو رنګ یې څه رقم وي، رنګ ورته وایم سور دې وي. ښه، او بل له هغو موږ څه شی لرو، یا دې همدا شکلکونه وي، هر شکلک که موږ ورته وټاکو هماغه شکلک به راځي. مثلا زه یې وټاکم دا مې وټاکه، او ښه ویډت یې څومره وي هغه به څنګه کړي، دلته وټاکې. نو کله چې ټول خلاص وو اوکې باندې به کلیک وکړي. ګورو چې په ډېر یو ښایسته ډیزاین سره زموږ هغه راغی، دا کونجو ته ګوره ډېر ښایسته جوړ شو. نو دغه ده پیج بارډر. دلته څه کولی سو، دا یوې خواته لږ سیوری ورکولی سو، او دا 3D په رقم باندې ورکولی سو، او دا کسټوم په رقم ده. دلته که هره خوا یې موږ وغواړو چې هغه بارډر ولري او بله خوا یې ونه لري، نو موږ څنګه کولی سو هغه کار کولی سو په دې رقم باندې. پیج بارډر بیا لرو، دا څه شی نه لري، دلته باکس ده، دلته سوری دار ده، دلته 3D ده. زه ورته وایم دا ده. ملګرو دلته کولی سو څنګه وکړو، که کله موږ دا کوم شکلک دلته وټاکو، نو بیا د هغو لپاره هغه سوری چې کوم ده ښه کار ورکوي په دې رقم باندې. نو وروسته له هغو راځو شی لرو پیج کې، بل داسې خاص څه شی نه دي، فقط دا هم ځینې اضافي سیټینګونه دي چې تاسو خپله کولی سئ هغو باندې کار وکړئ. بل دغه شیپونه لرو دلته په دې رقم باندې کولی سو جوړ کړو او اوکې ورباندې وکړو، داسې به موږ ته راسي. نو په ډېر ښایسته کې دا صفحه موږ په څه شي کې جوړولی سو، ډیزاین کې. نو تر دې جهت دوستانو د ډیزاین منیو هم پای ته ورسېده، او تر بیا هم په الله سپارم. که زموږ ویډیو خوښه سوې وي لطفا زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ملګرو ته معرفي کړئ، او کومنټ وکړئ، خپل نظر مو په کومنټ کې راته پرېږدئ، یا د هر څه په اړه باندې ستاسو غوره ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو، موږ ته کومنټ کې ولیکئ او موږ مو په خدمت کې یو. په الله مو سپارم، د خدای په امان.